د امریکایي استخباراتو مشر له هندي او پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه غږېدلی. دا چې څه یې ویلي دي ویډیو تر پایه وګورئ. د امریکایي استخباراتو ادارې CIA مشر ویلیم برنز پاکستان او هند ته سفر کړی او د یادو هیوادونو له چارواکو سره د سیمې او افغانستان د وضعیت په اړه غږېدلی. برنز په اسلام آباد کې د پاکستانی پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او له خپل پاکستانی سیال فیض حمید سره کتلي. د پاکستانی پوځ له لوري په همدې تړاو خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې لیدنه کې د سیمې او افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې او پاکستان څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي او په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې سره ګډې همکارۍ ته چمتو دي. د خبرپاڼې له مخې ویلیم برنز په افغانستان کې د پاکستان رول مهم بللی او له دې هیواده یې مننه کړې چې د هغو بهرنیو اتباعو او خطر لاندې کسانو په ایستلو کې مرسته کړې چا چې له افغانستان نه وتل غوښتل. د دې ترڅنګ نوموړي هند ته د سفر پر مهال د ملي امنیت شورا له سلاکار سره کتلي. د دې لیدنې جزئیات که څه هم نه دي رسنیز شوي خو یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې په دې لیدنه کې د طالبانو له لوري د واک ته د رسېدلو او چین د اړوندو موضوعاتو په اړه بحثونه وشول او دواړه لوري له طالبانو څخه هند ته د متوجه امنیتي اندېښنو په اړه وغږېدل. د سرچینې په باور په دې ناسته کې ټینګار وشو دواړه هیوادونه به د افغانستان په اړه ګډ دریځ نیسي. دغه لیدنه داسې مهال ده چې په افغانستان کې د بهرنیو اشغالګرو نظامي حضور پای ته رسېدلی او هیواد په بشپړ ډول د افغانستان اسلامي امارت په ولکه کې دی.